ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني به ډېر ژر هیواد ته راستون شي. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني ته د راتګ بلنه. په سلامونو هرکلی کوم، هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. په مسکو کې د طالبانو سفیر تاییدوي چې دوی له ولسمشر محمد اشرف غني غوښتنې کړې چې ترڅو په کابل کې د کیدونکو افغانانو غونډه کې ګډون وکړي چې په پلان کې دا ډېر ژر به په کابل کې دایر شي. جمال ناصر غروال وایي دا لا معلومه نه ده چې د افغانانو دا غونډه به د لویې جرګې په بڼه وي یا که د بلې ناستې په څېر، خو چمتووالی ورته روان دی. بیا له بلې خوا ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني ته د راتګ بلنه او ولسمشر محمد اشرف غني خپل راتګ بلنه قبوله کړه او خو یو شرط یې طالبانو ته پرېښود. د افغانستان په خواني ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته د تګ لپاره سمدلاسه کوم پلان نه لري، خو که چیرې طالبان په افغانستان کې ټاکنې وکړي او د ولس د خوښۍ حکومت رامنځته شي، دی تیار دی چې ولاړ شي خپل هیواد افغانستان ته. پرون د افغانستان سفیر په مسکو کې ومنله چې دوی پلان لري ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني جوړېدونکي لویې جرګې ته را دعوت کړي. ځینې رسنیو خبر ورکړی دی چې کیدای شي د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غني بیرته هیواد ته راستون شي. د اشرف غني د بیرته راتګ مسله یو ځل بیا په داسې حال کې مطرح کیږي چې پرون د افغانستان د کورني چارو وزیر سراج الدین حقانی هم ویل چې د افغانستان د پخواني سیاسي مشرانو راتګ غواړي او هغو ته تضمین ورکوي چې هېڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. ګرانو هیوادوالو، دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ نو باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.